دغه خواړه په روژه کې وخورئ او خپل جنسي ځواک مو قوي کړئ او په روژه کې د خپلې میرمنې سره د ګډ ژوند له جنسي اړیکو څخه خوند واخلئ. قدرمن دوستانو، په ګډ ژوند کې د ښځې او خاوند ترمنځ جنسي اړیکه تر ټولو یوه لومړۍ غوښتنه ده. نو که غواړئ چې د روژې په حال کې مو خپل جنسي ځواک قوي کړئ، دا ویډیو تر پایه وګورئ. په همدې ویډیو کې له تاسو سره یو څو ډېر مهم خواړه شریکوم. ملګرو، دا ویډیو د هغه کسانو لپاره دی چې جنسي ځواک یې کمزوری وي او له شرمه ډاکټرانو ته نشي ورتلی. ملګرو، هغه خواړه چې جنسي ځواک قوي کوي په لاندې ډول دي. لومړی، کیله. په کیله کې تر ډیره کچه پوتاشیم موجود دی او ورسره سودیم هم لري. پوتاشیم او سودیم د جنسي ځواک په قوي کولو کې ډیر غټ رول لري. دویم، شین چای یا قهوه. په شین چای کې د کافین په نوم مواد موجود دي. شین چای څښلو سره په عضلاتو کې د وینې جریان منظموي. دریم، د کب یا د ماهي غوښه. د ماهي غوښه د اومیګا 33 شحمي تیزابونه لري او د دې غوښې په خوړلو سره په دماغو کې د ډوپامین مقدار لوړوي او له همدې سره په وجود کې د وینې بهیر ډیر ښه تنظیمېدی شي. څلورم، هندواڼه. په هندواڼه کې لیکوفین موجود دی او لیکوفین د وینې رګونو ته سکون ورکوي چې په پایله کې په پټو عضلاتو کې د وینې د رګونو سیستم منظموي. پنځم، زنجبیل یا ادرک. د یو راپور له مخې د ادرک خوړل جنسي ځواک قوي کوي. شپږم، مرچ. د مرچو خوراک متابولیزم لوړوي او انډوفین مو متحرکوي او ورسره د زړه ضربان هم تیزوي. د مرچکو خوراک د مخصوصو عضلاتو په رګونو کې د وینې بهیر په ښه ډول منظموي او په جنسي ځواک کې ډیروالی راولي. اووم، انار او یا د انار جوس. د انار جوس په خپل ترکیب کې د اکسیډیشن ضد توکي لري. د وینې په ښه بهیر کې مرسته کوي او له دې سره جنسي ځواک هم قوي کوي. اتم، بادام. په بادامو کې امینو اسیدونه موجود دي چې د بادام له خوړو سره په بدن کې د وینې بهیر په ښه ډول منظم کوي. قدرمن دوستانو، دا هغه اته خواړه وو چې د انسان جنسي ځواک ورسره قوي کېدلی شي. تاسو هم خپلې پوښتنې او خپله رایه له موږ سره دلته په کمنټ کې شریکولی شئ.